ژوند کې زنکدن کې قیامت کې انتظار، ژوند کې زنکدن کې قیامت کې انتظار، تا ته مې د کړی هر حالت کې انتظار. درده ګوندې مرګ مې له دې کاربنه بهر کړي، درده ګوندې مرګ مې له دې کاربنه بهر کړي، درده ګوندې نه وي په جنت کې انتظار. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ. قدرمنو د ادبي پروګرام نیکې هیلې سره زه یم ستاسو خپل ملګری عطیف سهیل. په دغه تمه په دغه هیله چې تاسو به ټول روغ جوړئ او د ژوند په ښو شېبو کې به وئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې پروګرام کې وخت په وخت تاسو د نوي شاعر سره معرفي کوو. نو زموږ د دې نه مقصد دی چې د پښتنې ژبې د خدمت سره سره د ملګرو حوصله افزایي وشي او هغه ملګري تاسو ته معرفي کو. او په ننني پروګرام کې موږ سره د مقصود رحمان مسرور صاحب زموږ ډېر نږدې زموږ ګران ملګری. نو مقصود رحمان مسرور صاحب نه خپل ادبي په حوالې سره خبرې اترې پوښتو، اینه به غزل اورو. او په ټولو نه مخکې مسرور صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی او ډېره مهرباني ده. مسرور صاحب که تاسو د کتونکو سره لنډه پېژندګلوي. عطیف بھائی، زما نوم مقصود رحمان مسرور دی. زه د بنو د سیمې ډومیل اوسېدونکی یم او ډومیل کې له کمې چشمې سره زما تعلق. معنا مسرور صاحب تاسو موجوده مصروفیات څه دي؟ زما موجوده مصروفیات خو زه د کوهاټ یونیورسټۍ سټوډنټ یم. د کوهاټ یونیورسټۍ نه کوهاټ پوهنتون نه زه بي اس انګلیش کوم. معنا مسرور صاحب تاسو د دې خپل تعلیم سره سره تاسو چېرته ټولنې کې حصه اخلی او که نه؟ جی بالکل، زه د وزیر و ادبي جرګه د هغې غړی یم مستقل، او ورسره د کسټ ادبي فورم د چیف ارګنایزر په حیثیت سره خپل کارونه کوم، خپل ادبي هلې ځلې کوم. مننه مسرور صاحب، ډېر ښه معلومات تاسو موږ ته راکړل. او خپل غزل موږ ته ډېره مهرباني. غزل به تاسو ته ووایم ځکه چې پروګرام د ادبي پروګرام دی. غزل دی چې زه چې د خوبه راپاڅېږم نو وده شم، زه چې د خوبه راپاڅېږم نو وده شم، په ځان پوی نه شمه خلکه چې په څه شم، او د هجران غشي په زړه سورې سورې کړم، د هجران غشي په زړه سورې سورې کړم، د امید مې چېرته نشته چې به ښه شم. او بل شعر دی چې د ژوندون په ډېرو سختو مرحلو کې، د ژوندون په ډېرو سختو مرحلو کړې ګمان مه کړه چې به زه د بل لمه شم. او آخري شعر دی چې تر څو مې اصلي خیل مسرور اشنا وي، چې تر څو مې اصلي خیل مسرور اشنا وي، تر هغې پورې به موړ په ژوندون نشم. بل غزل دی عطیف بھائی، هغه به تاسو سره شعر کوم، تاسو ته به زه وړاندې کوم. دا غزل دی چې ما خپلې شاعرۍ آغاز ورباندې کړی و، اول سټارټ کې چې ما کوم لیکلی و، هغه دی چې زه د سپوږمۍ له وجې تل په تورو شپو کې اوسم، زه د سپوږمۍ له وجې تل په تورو شپو کې اوسم، یمه مجنون مدام د مینې په سوچو کې اوسم، او داسې از غیره سره مل دی چې نفرت پیژني، داسې از غیره سره مل دی چې نفرت پیژني، له ډېر هیبته زه د عشق جماعتو کې اوسم. او بل شعر دی چې زما د زړه سکون د کلي نه بهر تللی دی، زما د زړه سکون د کلي نه بهر تللی دی، په ژړا سر یمه د کلي په کوڅو کې اوسم، او نن مې ډولۍ په هدیره کې بیا د چا لیدله، نن مې ډولۍ په هدیره کې بیا د چا لیدله، ملا ویل چې زه اکثر په جنازو کې اوسم، نن مې ډولۍ په هدیره کې بیا د چا لیدله، ملا ویل چې زه اکثر په جنازو کې اوسم. او آخري شعر دی چې ربه مسرور درنه معافي په قیامت غواړمه، ربه مسرور درنه معافي په قیامت غواړمه، ګنې ظالم یمه اکثر په ګناهو کې اوسم. مننه مسرور صاحب، ښکلی کلام تاسو موږ ته ورو. نو څو غزل به نور درته وایي ډېر خوند به وکړي. ولې نه عطیف بھائی، خامخا به درته غزل وایو. بل غزل دی چې هیڅ یې زما له ژوندون ګرانه چاته نه وویل، هیڅ یې زما له ژوندون ګرانه چاته نه وویل، ډېر په سلګو سلګو سینا کې راته زړه وویل، او زما د زړه کعبه یې څه عجیبه ورانه کړله، زما د زړه کعبه یې څه عجیبه ورانه کړله، هغې ظالم راته لوظونه
څو په خوله وویل واه یو ځل بیا دغه شی مننه زما د زړه کعبه یې ساجبه ورانه کړله هغې ظالم راته لوظونه څو په خوله وویل او چېرته که سوال یې د پرهر بدن نه وشي چېرته که سوال یې چېرته که سوال یې د پرهر بدن نه وشي دا به جواب وي چې د څه رنګ او څه وویل واه او نور ګیلمن یم خو یو څو ټکي یې داسې وکړل نور ګیلمن یم خو یو څو ټکي یې داسې وکړل چېرته په ژوند که راته بیا چا پښتانه وویل او آخري شعر دی چې ټوله دنیا په دغه یو لفظ حیرانه پرېږده ټوله دنیا په دغه یو لفظ حیرانه پرېږده چې د مسرور وزیر دی څه رنګې پاسته وویل واه ټوله دنیا په دغه یو لفظ حیرانه پرېږده چې د مسرور وزیر د څه رنګې پاسته وویل د خپلې خوښې غزل به درته ووایم چې هره شک د خپل اشنا په لورې ځي هره شک د خپل اشنا په لورې ځي لکه ستوري د سبا په لورې ځي او هر زی روح دلته قیام کولی نشي هر زی روح دلته قیام کولی نشي دا به ټول هغې دنیا په لورې ځي او هر زی روح دلته قیام کولی نشي دا به ټول هغې دنیا په لورې ځي او د مجنون د عشق څه انتها نشته د مجنون د عشق څه انتها نشته چې مدام خپل لیلا په لورې ځي او بل شعر دی چې د زخمی زړګي علاج مې چېرته وکړه د زخمی زړګي علاج مې چېرته وکړه چې همیشه رانه د ستا په لورې ځي او د زړګي سکون مې چېرته پاتې نه شو د زړګي سکون مې چېرته پاتې نه شو ځکه سوچ مې د جفا په لورې ځي او آخري شعر دی چې زه مسرور وزیر خو ځکه پسې جاړم زه مسرور وزیر خو ځکه پسې جاړم چې د بیا رانه د چا په لورې ځي سو ملګرو د مسرور صاحب نه بخیري غزل واورو نو بس پروګرام به سر ته رسوو مسرور صاحب بخیري غزل عطیف بھائی آخري غزل دی چې خوبه لا مرزه جانان را درومي خوبه لا مرزه جانان را درومي سوي زړګي له مې درمان را درومي او زما نیازبین درنه بېقدره نشي زما نیازبین درنه بېقدره نشي زما د پاکې مینې خان را درومي او خوبه کلار شه حوصله وکړله خوبه کلار شه حوصله وکړله زما د ژوند هغه ارمان را درومي او تمامه شپه ورته رباب شه کنه تمامه شپه ورته رباب شه کنه خوږه ټپه او یا قربان را درومي او مننه تمامه شپه ورته رباب شه کنه خوږه ټپه او یا قربان را درومي او آخري شعر دی چې مسروره غېږه درنه سخته نشي مسروره غېږه درنه سخته نشي ګوره نازک غوندې انسان را درومي ډېره مننه واه مسروره غېږه درنه سخته نشي ګوره نازک غوندې انسان را درومي او آخر کې تاسو د خپل ولس ته څه پیغام ورکول غواړئ پیغام به زه دا ورکړم چې تاسو د یو بل سره مینه وکئ د خپلې خاورې د خپل وطن قدر وکئ هغې سره مینه وساتئ او د خپلې ژبې خاص کر پښتو چې کومه ده چې د هغه مو تاسو مخ په وړاندې بوځو ځکه چې هغه مو نه په شا پاتې کېږي ورو ورو روانه ده نو د خپلې ژبې د خپل وطن د خپلې خاورې د هغې سره مینه وساتئ یو بل ته غوږ کېدئ او مینه سره اوسئ او ملګرو دا مقصود رحمان مسرور صاحب چې مونږ خپلې غزل ترې واورېدلو مونږ ته یې ښه معلومات راکړل او په مخته پروګرام کې به انشاءالله مونږ بیا تاسو د نوي شاعر سره معرفي کوو نو چې څومره ملګري زمونږ دا ویډیو ګوري زمونږ دا ویډیو خوښوي او نورو ملګرو سره شریکوي یعنی شیر کوي نو په تیره مونږ د هغې ملګرو ډېر شکرګزار یو او که ژوند مو په مخکې پروګرام کې به بیا ملاقات کېږي اوس د کیمرامین او زبیر سره خپل ګران ملګری عاطف سهیل ته ورکوي اجازات